الحمد لوليه والصلاة على نبيه. معززو یورور پوښتنه کړې ده چې د هلک او نجلۍ نکاح شوی ده لیکن واده نه دی شوی، آیا دا زوم او ناوې تر واده مخکې نږدېکت جماع یا کوروالی کولی شي که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو د دې کوروالی چې نکاح شوی وي تر واده مخکې منع په شریعت کې نشته، البته که چیرې د پلار پر کور باندې د هغه میرمنې ماشوم په نس او یا واده وځنډېږي نو بیا به فتنې جوړې شي، ځکه چې هر چاته شکوک لویږي چې دې ښځې د چا سره نږدېکت کړی دی. نو افضله طریقه دا ده چې د پلار په کور کې د خپلې میرمنې سره تر واده مخکې کوروالی جماع یا نږدېکت ونه سي. اکمال المعلم شرح المسلم 4 جلد کې دا راځي او دا شان په المحیط البرهانی کې راځي په 2 جلد کې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.